موضوع چې دا هغه د زابل ولایت کې د 2 ساعتونو په جریان کې د غلو نیول کېدل دي. د نن ورځې پیښه به تاسې د ځان سره لرئ، په دې اړه به تاسې راپور درلودو چې په زابل ولایت کې هغه غله وسلوال غله چې یو هزاره یې نیولی و او هغه یې وژلی ده، د هغې موټر نه یې د هغې ماشومان او ښځه کوز کړي دي او بیا یې هغه سړی هم وژلی ده، موټر هم ترې بیولی دی. په جریان د 2 ساعتونو کې، یعنې ډېر زیات وخت نه نیسي، په جریان د 2 ساعتونو کې نیسي او بیا یې محکمې ته سپاري او سزا ورکول کېږي په جریان د 2 ساعتونو کې. ویډیو به یې تاسې لیدلي په سوشل میډیا، هغه ویډیو هم خپاره شوه. خو بل طرف ته د کابل اداره د آرک په تومترۍ کې تاسو ته بهتره معلومه ده، د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه تاسو ته معلومه ده، اوریدونکو ته هم معلومه ده چې د آرک په تومترۍ کې یو څوک د موبایل یعنې د یوه موبایل په سر وژل کېږي. که چېرته ته د کابل وسلوالو غلو ته، د کابل ښار وسلوالو غلو ته موبایل ورنکې، هغې سره توپنچه ورسره په موبایل دې وژني، یعنې د 5,000 د 8,000 افغانیو یو موبایل که تا سره در سره و، هغې دې هم وژني. دا پیښې د آرک په تومترۍ کې کېږي. دا یو اړخ دی قضیې. تاسې نن ولیدل افغانستان د کابل ادارې، دولت به نه ورته وایو ځکه دا مشروع دولت نه دی، مشروع نظام نه دی، د کابل ادارې کمانډویان چې CIA روزلي دي یا سپیشل فورس چې دوی روزلي دي، هغه دوی نن پنجشیر ته لیږلي دي. پنجشیر ولایت ته د تیارو سره د الوتکو سره لیږلي دي، د دې په خاطر چې هغه سړی هغه مجرم ونیسي چې د افغانستان د کابل ادارې ټولو ادارو سرنوالی قضا او ټولو ارګانونو هغه مجرم پیژندلی ده، نړیوالو بنسټونو هغه مجرم پیژندلی ده، د بشر د حقوقو سازمان نړیوال څومره هغه چې دي هغې ټولو هغه مجرم پیژندلی ده او د هغې د نیولو غوښتنه یې کړې ده. داسې یو نړیوال مجرم، داسې یو یعنې کورنی او بهرنی مجرم، داسې مجرم چې هغې جنسي تیري کړي دي په جنایو نه او داسې جنایتونه او وحشتونه یې کړي دي، هغه سړی د هغې سړي د نیولو دپاره کمانډویان لیږل کېږي، سره د تیارو سره د الوتکو سره د ټولو تجهیزاتو. سړی خو یو وارې نشي نیولی چې هلته هغه خلک هغه لنډغر راوځي، هغه عسکر هم نیسي، هغه کمانډویان هم نیسي. داسې راپورونه دي چې ځینې کمانډویان اوسه پورې دوی سره بندیان دي، نیولي دي، ټوپک او موټر یې ترې اخیستي دي. دا وجه څه ده؟ موږ تاسې نن په دې بحث کې په دې غږېږو چې د 19 کلونو په تېرېدو سره د ټولو هر ډول امکاناتو سره د مجهزو قواو سره د تخنیکي وسایلو په شتون کې، د پرمختللیو استخباراتي وسایلو او ماشینونو په شتون کې، د انلاین شمیرو اعلان په سره بیا هم د کابل په ښار کې دننه، د کابل په زړه، د هیواد په زړه کې بیا هم د موږ تاسې هیوادوالو مال او ځان او ناموس ولې محفوظ نه ده؟ دویمه پوښتنه دا ده چې د هیواد په سراسر کې دغه ټوپک ماران، جنګ سالاران، لنډغر، بدماشان ولې نشي کنټرولیدلی او د دوی په خلاف دغه نمایشي او فلمي اکټونه چې کېږي، دغه فلمي کړنې چې کېږي، د دې ترشا اهداف څه دي؟ ولې داسې کېږي؟ او تاسې به هغه د عبدالحمید خراساني په نوم یو لنډغر ده، د هغې خبرې به هم تاسې نن اورېدلې وي چې غني ته یې اخطارونه ورکړل او غني د CIA جاسوس یو داسې سړی معرفي کړو چې دی د طالبانو خواخوږی، د طالبان خلاصوي او هغه ته یې اخطارونه ورکړل چې ته دلته څوک نشي نیولی. ستونزه په کوم ځای کې ده؟ په دې بحث کې مبین صاحب تاسې اوریدونکي هم راواخلئ. زه به صرف یوه مهمه نقطه زیاته کړم، هغه دا ده چې د کابل ادارې په بدنه کې، د کابل ادارې په دې ټوله هسته کې
د سر نه تر پایه د اول نه تر اخره پورې هغه که رئیس جمهور ده که وزیر ده که وکیل ده که ټیټ رتبه مامور ده که لوړ رتبه مامور ده دا څومره خلک چې په دې اداره کې راجمع شوي دي دا د کومې علمي مسلکي وړتیا په اساس نه دي راجمع شوي بلکې دا ټول خلک دا ټول کسان چې راجمع شوي دي دا یو معیار لري بلکې دوه معیاره یا خدا خلک دلته د امریکایانو پر راتګ سره د امریکایانو ملګری پاتې شوي د سی آی ای د پټو عملیاتو د سی آی ای د شپنیو عملیاتو یا د سی آی ای د استخباراتي ټیمونو همکاران پاتې شوي دي په خپلو ساحو کې هغه که په هر ولایت کې ده زه په خپل ولایت کې د سی آی ای جاسوسان پیژنم چې په دولت کې لوړ رتبه مامورین دي پخوا د سی آی ای جاسوسانو د سی آی ای سره د امریکایي عسکرو سره د امریکایي کمانډویانو سره د شپې په چاپو کې ورسره وو خو نن هغه لوړ رتبه مامورین دي وکیل د وزیر د رئیس دغه خلک دي همداسې په هر سیمه کې په هر ځای کې دا خلک چې وو دا لار وهونکي وو دا په کلی قوم کې په چرسي پوډري په لوتي او په شرابي او په بدماش مشهور وو د مور او پلار هزار وهلی وو د سره چا سلام او کلام نه کولو هر سړی د په خپله منطقه کې سوچ وکوي هر افغان د په خپله منطقه کې سوچ وکوي 20 کاله مخکې وخته د لاړ شي 15 کاله مخکې د ده په کلي کې به یو سړی چرسي وي پوډري به وي لوتي شرابي کمرباز بچهباز لنډغر به وي بدماش به وي هغه سړی به نن په دولت کې یو لوړ رتبه مامور وي هغه به یا وکیل وي یا به وزیر وي یا به رئیس وي یا به امنیه قمندان وي یا به بل لوړ پوست کې وي نو د خلکو د راټولېدو یو معیار چې دا هغه امریکایانو ته جاسوسي وه د طالب په نوم خپل ولس ځورول وو د طالب په نوم خلک نیول وو د طالب په نوم د ملا په نوم د افغانانو زندانونو ته لیږل وو دویم معیار د کابل اداره کې کوم خلک راجمع شوي دي هغه ټامیان او فلبرایټان دي ټول افغانانو ته معلومه ده چې کابل اداره کې که چېرته یو څوک وظیفه اخلي هغې سره چې د فلبرایټ سند وي د فلبرایټ سرټیفیکیټ د فلبرایټ سندونه چې د سره وي هغې نه بیا دا پوښتنه څوک نه کوي چې ته چې کاره کوم مسلک دی دا او په څه کې دی تخصص کړی ده نه فلبرایټان دا نظام د اداره د فلبرایټانو نه جوړه ده او ځینې ملګري ما ته په شخصي کې میسیجونه کوي چې دا فلبرایټان شی دی چې تاسو هر وخت یادوئ نو زه به هغوی ته ووایم چې فلبرایټان چې دی فلبرایټ دا د امریکا د خارجه وزارت یوه برنامه ده د فلبرایټ په نوم د امریکا د کانګرس یو غړي دا طرحه ډېر پخوا وړاندې کړې وه د دې په خاطر وړاندې کړې وه چې په اسلامي هیوادونو کې یا په هغه هیوادونو کې چې دوی غواړي چې هغه مستعمره کړي د هغه هیوادونو نه دوی د پانتونونو نه د مکتبونو نه هغه شاګردان راجذبوي چې هغه په پانتون په مکتب کې اول نمره دویم نمره دریم نمره وي دا اول نمرګان دویم نمرګان دریم نمرګان د ټولو اسلامي هیوادونو نه دوی د فلبرایټ د پروګرام لاندې راغواړي امریکا ته هلته د دې پروګرام لاندې د دوی روزنه کیږي نه دا د دوی مسلکي روزنه نه کیږي د دوی فکري روزنه کیږي دا خلک په امریکایي فکر روزل کیږي دا خلک د انګریز په فکر روزل کیږي کله چې په دې فکر دی وروزل شو دی بیا رالیږل کیږي خپل هیواد ته په هغه هیواد کې بیا دته نه ولس مهم ده نه د خپل ولس ګټې ورته مهمې دي نه د خپل هیواد ملي دودونه او ملي عنعنات ورته مهم دي دته مهم شی هغه د انګریزانو د امریکایانو ګټې دي د هغوی کلتور ورته مهم ده دته تر ټولو مهم کار دا ده چې دا ټول ولس دا خپل ټول ملت داسې شي لکه امریکایان داسې شي لکه د نیویارک او واشنګټن اوسیدونکي بس د د ټولو نه لوی ارمان دا وي په زړه کې چې دا خپل ټول ولس نه د واشنګټن او د نیویارک اوسیدونکي جوړ کړي بس دا د لوی ارمان وي دې ته فلبرایټان وایي دا هم د کابل په اداره کې ډېر واک لري فلبرایټان د کابل په اداره کې مخخان دي
او بل د کابل په اداره کې چې څومره لوړ رتبه مامورین دي هغه ټول دوه تابعیت دي. همدا دلیل ده چې دلته فساد نه ورکیږي، دلته بدامني نه ورکیږي، ځکه د دې نظام په بنیاد کې فساد ده. ترڅو پورې چې دا اداره د بنیاد سم نشي، د دې ادارې هغه مشر راونه زړول شي، د دې ادارې هغه سرکرده سړی راونه زړول شي، تر هغه پورې افغانان د آرام سانه شي اخیستلی. د کابل په ښار کې به همدا غلاوي وي، د کابل په ښار کې به همدا وژنې وي، همدا وسلوال غلاوي به شروع وي. تر هغه وخت پورې ګوره تاسو د په دانګدي څو میاشتو کې تاسو ولیدل څو واره امنیتي په د کابل په ښار کې د د امنیتي حوزو امیرین بدل شول، قومندانان بدل شول، امنیه قومندانان بدل شول، ډیر خوا بدلونونه راغله. وضعیت نه خکېږي ځکه چې موږ خواته متل چې تور سپی خړ سپی د لیوه ورور ده، دا سپی او لیوان دي، دا ټول سره ورونه دي په خپل منځ کې.